سلامونه دوستانو، د اکسل پروګرام 15 درس ته ښه راغلاست. زموږ تېر درس چې و فارمټ از ټیبل و او سیل سټایل و. نن زموږ نوی درس چې دی انزرت پر سیل په دې باندې بحث وکړو. انزرت ډیلیټ او فارمټ په دې. اول راځو انزرت وایو. د انزرت په واسطه موږ کولی شو چې سیل، کالم او یا هم را او یا هم شیټ اضافه کړو یا انزرت کړو. انزرت نو زه دلته فرض مثال زه دلته راځم غواړم چې په دغه ساحې کې یو سیل اضافه کړم. نو راځم په یا مثال په دغه ځای کې نو راځم دغه انتخابوم. وروسته دلته راځم انزرت سیل په دې باندې کلیک کوم. اوس دلته موږ دغه اپشن راته راوستل شیفت سیل رایټ. که چیرې راسته طرف ته غواړئ چې مثال سیل اضافه کړئ نو په دې باندې کلیک کوئ، او که چیرې مثال شیفت سیل ډاون، که چیرې کښته طرف ته غواړئ چې یو سیل اضافه کړئ یا یو حجره یا یو خانه اضافه کړئ نو په دې باندې کلیک کوئ او انټر را. که چیرې غواړئ چې یوه را اضافه کړئ نو په دې باندې کلیک کوئ. که چیرې غواړئ چې یو کالم اضافه کړئ نو په دې باندې کلیک کوئ. نو زه اوس مثال وایم چې راسته طرف ته د یو سیل اضافه سي، په دې باندې کلیک کوم. اوس وګورئ راسته طرف ته یو را اضافه کړه، خو دا زموږ لیکنه دې طرف ته راوستل. او بل انزرت شیټ را ده. د دې په واسطه به موږ کولی شو چې یو را اضافه کړو. فرضاً زه وایم د دغه دوم شمارې وروسته یا د دغه دوم نمبر را وروسته د یو بل را اضافه کړي. دلته انزرت ته راځم، په انزرت شیټ را په دې باندې کلیک کوم. اوس وګورو دلته موږ ته یوه را اضافه کړل. او بل انزرت شیټ که چیرې تاسو غواړئ چې یو کالم درته اضافه کړي نو مثال زه هم دغسې وروسته د یو کالم ماته اضافه کړي. دا انتخابوم، راځم انزرت ته، پر انزرت شیټ کالم په دې باندې کلیک کوم. اوس وګورو دلته موږ ته یو دانه کالم اضافه کړي. او انزرت شیټ که چیرې تاسو غواړئ چې یو شیټ اضافه کړئ، اوس وګورئ دلته موږ یو شیټ ماسک کې لرو. که چیرې غواړئ چې دوم شیټ اضافه کړئ، مثال شیټونه اضافه کړئ نو دغه اپشن په واسطه تاسو کولی شئ چې شیټ اضافه کړئ. زه پر دې باندې کلیک کوم. اوس وګورئ موږ ته دوم شیټ اضافه کړئ. هم یې د دې له لارې کولی شئ، هم دغه مثبت علامې د لارې تاسو کولی شئ چې شیټونه اضافه کړئ. بل لرو ډیلیټ. د ډیلیټ په واسطه موږ کولی شو چې کوم ساحه مثال غواړئ هغه سیل یا را یا کالم یا شیټ که وغواړئ چې ډیلیټ یې کړئ یا مثال د منځه یې یوسئ نو د دغه اپشن څخه موږ استفاده کوو. اوس مثال زه وایم دغه سیل غواړم چې ډیلیټ یې کړم. دا انتخابوم، راځم ډیلیټ ته، په ډیلیټ کلیک کوم. اوس مثال برته هغه اپشنونه دي چې د چپه طرف سیل غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ، لوړ غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ، را غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ، او که کالم غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ. په دې باندې کلیک کوئ. اوس وګورو هغه شیټ چې هغه سیل چې و هغه ډیلیټ شو. او که چیرې مثال غواړئ چې را ډیلیټ کړئ، اوس ووایم زه هم دغه دومه را دې ډیلیټ شي. پر دې باندې کلیک کوم. اوس وګورو موږ ته دومه را ډیلیټ شوه. او که چیرې مثال غواړئ چې کالم ډیلیټ کړئ نو پر دې اپشن باندې کلیک کوئ، موږ ته کالم ډیلیټیږي. اوس زه مثال وایم هم د دغه لاس کالم دې ماته ډیلیټ کړي. راځم پر دې باندې کلیک کوم، کالم ډیلیټ شیټ کالم په دې باندې کلیک کوم. اوس وګورو هغه کالم موږ ته ډیلیټ کړي. او که چیرې غواړئ چې شیټ ډیلیټ سي، اوس مثال زه هم همدغه څلورم شیټ دې ماته ډیلیټ کړي. راځم پر دې کلیک کوم، دا شیټ ډیلیټ سي. یا مثال دریم شیټ دې ډیلیټ سي، بیا پر دې باندې کلیک کوم، هغه شیټ هم ډیلیټ کړي. په دې طریقې د لارې هم کولی شئ چې ډیلیټ یې کړئ، او دلته هم کولی شئ چې راسته کلیک ووهئ، دلته ډیلیټ، دلته هم کولی شئ چې ډیلیټ یې کړئ. بل فارمټ لرو. فارمټ کې لومړی اپشن چې دی را هایټ. که چیرې تاسو غواړئ چې مثال خپل د دغه را هایټ یې مثال هغه لوړوالی معلوم کړئ نو د دغه اپشن څخه استفاده کولی شئ. مثال ډېر ولږې کړئ. اوس وګورئ زه غواړم چې د دغه اتم نمبر را معلوم کړم نو راځم دلته را هایټ ته. اوس به دلته ماته ووایي چې د دې هایټ چې دی مثال هغه 15 دی. که چیرې مثال تاسو غواړئ چې دا ډېر کړئ نورم نو برته دلته راځئ، په دې باندې کلیک کوئ. مثال زه وایم چې 20 لیکئ. 20 دلته لیکم، اوکې کوم. اوس وګورو هغه 20 شو. که چیرې تاسو غواړئ چې دا نور دم ټوله 20 سي نو راځئ دا ټوله انتخابوئ. دلته فارمټ ته راځئ، را هایټ، دلته مثال ټوله لیکئ چې 20، اوکې کوئ. اوس وګورئ د ټوله اوږدوالی چې څو 20 سو. او بل که چیرې مثال غواړئ چې کوچنی یې کړئ نور مثال هر څومره، مثال زه وایم چې 10 لیکئ، برته اوکې کوئ 10. اوس به د دې اندازه ټوله 10 سي. بل اوټو فیټ را هایټ. دا مثال که چیرې غواړئ چې په
په اتومات شکل سره ستاسې د را اوږدوالی تعین کړي نو د دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. اوس وګورئ زه یعنې هغه زموږ د لیکنې په اساس یې موږ ته والی انتخاب کړئ چې دی کالم وایټ دا بیا موږ ته د کالم اوږدوالی ښیي چې مثال وبخښئ د کالم برداروالی ښیي چې څونه دی. زه اوس پر دې کلیک کوم اوس مثال موږ ته وایي چې 8.2 د دې کالم برداروالی دی. که چیرې مثال غواړئ چې ډېرې کړئ همدا دلته شماره ورکوئ او ډېرېږي او که چیرې غواړئ چې لږ یې کړئ دلته شماره ورکوئ یا هر څومره چې تاسو غواړئ هغه ورته ورکوئ اوکې کوئ هغه نه به ټول ته انتخاب سي. او که چیرې غواړئ چې مثال ستاسې د لیکنې په اندازه واوسي نو دغه اوټو فیټ کالم وایټ دا انتخابوئ ټول به زموږ د لیکنې په اندازه وي. او بل اپشن چې دی ډیفالټ وایټ دا به مثال یعنې چې عمومي د دغه کالمونو اندازه چې څونه ده موږ ته هغه ښیي. او بل اپشن چې دی هاید ان هاید دی. که چیرې تاسو غواړئ چې یو سیل را کالم یا شیټ هاید کړئ نو د دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. فرض مثال زه وایم ما ته دغه کالم یا مثال دغه را دې ما ته هاید کړي. فارمټ باندې کلیک کوم دلته هاید ته راځم دلته مثال وایم دغه نمه را دې ما ته هاید کړي پر دې باندې کلیک کوم اوس وګوره هغه نمه را یې موږ ته هاید کړه. او که چیرې مثال غواړئ چې کالم هاید کړي نو هم د دغه ستا کولی سئ تاسو کالم هاید کړي. او که چیرې غواړئ چې شیټ درته هاید کړي نو هم د دې اپشن څخه استفاده کولی سئ هغه درته هاید کړي. فرض مثال زه وایم ما ته دغه اول شیټ چې دی دا دې ما ته هاید کړي راځم دلته فارمټ ته هاید ته راځم په هاید کې هاید شیټ پر دې باندې کلیک کوم. اوس وګوره موږ ته هغه شیټ چې دی هغه هاید سو. که چیرې غواړئ چې بیرته یې درته ښکاره کړي بیرته راځئ فارمټ ته په فارمټ کې هاید ان هاید دلته راځئ هغه ان هاید شیټ پر دې باندې کلیک کوئ. دلته مثال یو شیټ موږ لرو په دې باندې کلیک کوئ اوس په هغه شیټ موږ ته بیرته راوړي. او که چیرې غواړئ چې بیرته هغه را هم درته ښکاره کړي ان هاید را پر دې باندې کلیک کوئ اوس موږ ته بیرته هغه راوړي. لرو رینیم شیټ که چیرې تاسو غواړئ چې دغه شیټ رینیم کړئ مطلب نوم یې بدل کړئ نو د دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. په دې باندې کلیک کوئ اوس مثال دغه ته ورکوم چې دغه شیټ نوم چې دی مثال بي په دې باندې کلیک کوئ. د دې د لارې هم کولی سئ او د دې د لارې هم کولی سئ. مثال راسته کلیک کوئ دلته رینیم کوئ مثال د دې سی دا رقم هم کولی سئ. موو اور کاپي شیټ که چیرې تاسو غواړئ چې مثال دونه وخت نه وي چې دا ټول لیکنه دوباره بیرته دغه شیټ ته ضرورت لري بل ځای کې ورڅخه استفاده وکړئ نو د دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. یعنې دونه وخت نه وي چې تاسې عین شی دغه رقم ولیکئ ټکسټ فارمټ ته ټوله نو دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. ټوله انتخابوئ دلته فارمټ ته راځئ په فارمټ کې موو اور کاپي پر دې باندې کلیک کوئ. دلته اوس موږ اول لرو مثال تاسې په یو نوي ورک بوک کې غواړئ چې کاپي یې کړئ موو یې کړئ او که په دغه ټیبل کې دلته موږ دا اپشن لرو او که مثال غواړئ چې په سی ته یې کاپي کړئ نو د دغه څخه استفاده کولی سئ. زه مثال وایم چې سی ته غواړم چې کاپي کړم سی به انتخابوئ وروسته کریټ ا کاپي پر دې باندې کلیک کوئ اوکې کوئ. اوس وګورئ دلته موږ ته وایي چې د بي او دوم کاپي موږ لرو عین شی به هغه رقم موږ ته کاپي سي. او که چیرې مثال غواړئ چې موو ټو اینډ دغه اخر ته ولاړ سئ نو د دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. موږ دغه شیټ چې و دا به اخر ته راولي. او بل ټاب کالر لرو که چیرې غواړئ چې د دغه ټبونو رنګ ورته بدل کړئ نو دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. فرض مثال زه دغه یو رنګ ورکوم اوکې کوئ. اوس وګورئ دا یو رنګ یا مثال دې ته یو بل رنګ ورکوو بیرته دلته راځئ ټاب کالر ته دلته مثال داسې یو رنګ ورکوو.